په ننګرهار ولایت کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي له 20 کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت ته ملکي الوتنې پیل شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایرانه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېده. تر دې مخکې د ننګرهار امنیه قماندان مولوي ندا محمد ندیم پرون ویلي وو دغه هوایي ډګر د الوتنو لپاره پوره چمتو کړی شوی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې. د ننګرهار فعالینو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.